پنځو ګنټو کې بهر کړه شیخ ادریس ته براولو چې ستا استاد دی زما استاد نه دی هغه براولو کې ویلو همدا مفتي کومنځي سه براولو دی وکیل یو طرف ته متناسب یو طرف ته بزناسته ما یا دا غین علاوه شیخ حسن جان سے پونشته شیخ حسن جان سے دوی براولو هغه براولو د علماء دیوبند ولا براولو او بیا غالب رحم رسول الله او ستا اعوان دا ټول راغون شي او په دې جماعت کې وکیل استاد اجرت کې وکیل استاد جماعت کې وکیل او زما د تداوی دا د ثابتو ما چې امام سے مذهب دار زمون اتفاقی مذهب دار زمون د مختابی قول دار چې بلدغه مثلا چې دا زمون د استاد دا سعودي عرب سره کېږي فلان سره کېږي فلان سره کېږي هغه مسایل باندې زه خپل د دوه مخ شو خاموش یم و زمون د مخالف جانب چې کوم دی هغه ځانانو کې خارق دی هغه چې په داسې پرچګي خړلې چې بیا د دې ما بي دستور پیلګونی او خارق دی پرې زمون د باغی باندې حساب نه وایو هو هغه کې دومره خارق وي چې باغی باندې اور بلی په دا سيزونو باندې ریاض ساتي په دې مسله کې الحمدلله امام ابو حنیفه هم سره دی امام محمد بن سره دی امام احمد بن سره دی امام مالک بن سره دی امام ابو یوسف بن سره دی یو امام شافعی رحمه الله دې قائل دی چې په هور والا خپل میش به ویني چې اسدي والا خپل می ویني مردان والا خپل ویني د ملکونو خبره امام شافعي سے په پتا کړي بل خبر دایا ساتي شیخ حسن جان سے کلیپ دی چلی دا دې کی واچوي د شیخ حسن جان سے کلیپ دی چلی شیخ حسن جان سے کوئی کیا د خبره والا سره زموږ اختر نه کیږي او جن کیږي شیخ حسن جان سے کلیپ ما سره موجود دی موبایل کې شیخ حسن جان سے کوئی ما حکومت ته مشوره ورکړه چې د سعودي عرب والا سره وداروږي او د تراویح او د سبق او بیا د کمیټې د استعفا ورکړه کمیټې په پرې خورا مطلب دا الفاظو کې دي چې بیا د کمیټې نه استعفا ورکړه مطلب شیخ حسن جان سے خپل د کمیټې حصہ وا نو چې د کمیټې حصہ وا هغه د پاکستان پولیس والا او یا د پاکستان فوج والا د پاکستان د پولیس نه بغاوت وکړي د پاکستان د کمیټې والا بل لازم هغه سوي د شیخ حسن جان سے په ول کمیټې کې هغه هغه سوي چې کوم شی ورته زموږ استاد حکومت وایي خدای دې کې چې دا د خدای سره په ډګر ولې نیوي هغه به هغه سوي هغه شیخ حسن جان سے په لای دا د جما دوی د ویل چې هغه سره روزه کوي یا بل څه چې بیا دې د شریعت کې وځو دا ستاسو کمیټې په ختمه کوتا وړاندې نه شي نه دي لہذا هغه کله هغه خبره کوي شیخ ادریس سے دوه کوي یو کې دا وایي چې هغه طرف ته تک پکار دی دوی کې نوې کلیپ کې دا دې طرف خبره ده درېمه خبره د بجلیګر مولانا صاحب خبره وا د بجلیګر مولانا صاحب خدا په دې کې څه کو عقیده لري هغه خبره کیږي او بجلیګر مولانا صاحب یو ټی کې میراث نه تاسو کو او میراث استاو په آخرت کې څه حال وي جهنم کې ورتکب جهنم خدای پاک درکې چې تا هغه ته په سوجا ورته وی یلا ته ټول اولاد په جوړ کې خلق ته ویره مولانا صاحب چې ار جهنم ته بوزي خو هغه جهنم کې وایي چې زمانه لاندې وتاي لاندې جهنم کې وتاي هغه ته د تر تسوي ولې ورته مولانا صاحب چې وجو کې ختم وتی په جمعات کې ختم ناغه دغه حال اصل څه نو چې یو شیخ او یو عالم او دسي او دغه په منبر باندې ناس ټول باندې خلک تمدولي بهر حال موږ داغي هر څه تقایل یو علمیت ته قایل یو خبره ته بشریت ته قایل یو علمیت ته نه قایل بشریت ته قایل او خنداوه خلکو پوری خنداو مسخري او لطیفو پوری هغه دې قایل البته شیخ حسن جان سے عالم شیخ ادریس سے عالم دې دوه بکری کړی کوم یو څه ځای هغه چې کوم دې دا چې کوم زموږ استاد په دغه کې مسله ده یو انسان دی هغه جوړونی ولا تیر ځله هغه ګروپونو کې زموږ یو شاګرد چې کوم دی هغه یو کلیپ راوښته هغه شعر کو هغه باندې قاری ګور رسول سے چې کوم دې پاغي باندې خپل اظهار راي وکړه عوام ته مسله پیش کړو نه عوام باندې سيزونه څه کوي تا د خدای پاک په خیر کې عوام باندې مسله باندې څه کوي چې تا عوام ته مسله ورشي او بیا دلته دې دا کې یو ګلنواز نوې کاسته مصری دی هغه आवाज د یو ګروپ نه بل ګروپ کې شیر کا بل ګروپ نه بل ګروپ کې شیر کا هغه جس کې باندې مخالفت نه وته هغه سیس کې دا شوی هغه په ما شوګر میډیا ګروپ نو هغه چې څو ټول مسله جوړه کړه کوم ورګری ما شوګر میډیا ګروپ کې او زما سره نسبت لري زموږ عقیده سره نسبت لري هغه ټول قاری سي دي په مینه نه لري کړ غلام نبی قاری سي دي موږ ټول له څومره کسان چې هغه ټول هغه ګروپ خامخا پرېږي لازم ده باندې دا ګروپ پرېږي څو کوم د ځان ته د زړه کې دیواله دا ګروپ کې مخ پاتې کیږي خپل مرګري دي نه لري کوي
قاری سے خپل ګروپ جوړ کی هغه کې به د بړي ژوند چې څومره راغلي هغه واتس اپ نمبر ورته ټول ورکړي هغه کې ان شاء الله العزيز داغي کې دې بشي غلام نبی قاری صدیق هغه غریب کو ټول لاواچی اطمینان بیدار شي خپل ځان له تسیزون د نیمه اوسګه نو هغه کې به د بړي ژوند خبرونه ټول کو دا ټول نظام نو باسي دا ټول هغه فسادیان نه ډاک دي نو دا سيزونه پکې دي مطلب دې دا چې موږ تاسو خپل ګروپ کې یو خبر وکړو او هغه دې نه خبر شي به باندې اور ورشي الکه اور د باندې ونی بنيږي به ډیر مجبورې د زکین اصل په پاغي باندې تقریبا یو لس پنځل نسو کتابونو عبارتونه یو ورته راځي او امام سے وایي چې کوم ملک کې مثال په تور په عربو کې یو ملک یو البته سے تر دې سوجي شي چې څه د دولت کې سوجي نه هغه امام ابو حنیفه سے فرمایي قول د امام سے دی یو کتاب نه په درزونو کتابونو راغستي وې دا چې خپلې ته دې ته پکار د چې دې قضا وروړي نو کو څه موږ پر قضا وروړي قضا به پر وروړي روزي په خلکو باندې وروړي په زید دي چې دی په ملامت او باندې چې لکه خلکو خپنه په در باندې یو روزو وکړه نو په زید دی باندې لا او تاسو موږ د سنت پورې زړې کې دیواله پورې خنداګانې کې دی روزو نیول الګر روزو خپل د خنداګانې د روزو نیول د خنداګانې نه راته نو به دا سيزونو پورې ډرامې کې لګي او دا سيزونو پورې هغه کې ورته لګاو تقریبا خو دلل حواله کتابونه ورته وکړه او بیا ورته یو درخواست اخره کې کړې دي چې برای مهرباني ته چرتا زړه دې کېږي د مسلې وضاحت کا د دې مسلې وضاحت کا بعد وتا و امراولي نه به سره ولا راځه که پلسو کې ورته کې مهار کړه بیا په هر ځای کې چې بیا شوري درې شي او چاته صحیح خبر ورسېدو هغه باندې لازم ته چې به وځي سبحان الله لازم ته اوس به ګورو باندې کې ورته اعلان چیلنج ورکړی دی اوس به ګورو تاسو په خپل وګورئ چې څومره علمیت دي څومره یره قسم ته الله تعالی مزاب باندې فرما دا خبره پر یې سره نه کومه کدی ما د کیره سو صرف د بسم الله الرحمن الرحیم کې د بسم الله الرحمن الرحیم هم لري کې صرف بسم الله را ثابت کی زړه د الله باندې بیعت صرف بسم الله کې صرف با سین میم کې دې کې چې صرف کې مهدا د علمیت او ملاتو پر د جامع بدلته نو پاسه د ملاتو چې دې ملاتو په لږ سيزونو کې لګي او به لګي به زموږ د سنتو پورې به خلق را پاسي او متدارک سره ورته ورکی چې دا روزي نیولې د غلط کاری کړي دی روزي نیولې د غلط کاری کړي دی خدا مې واو کې ګور د نماز د شیطان وی اگر اپاچ دا د امریات څخه شیر کوي زموږ د استاد سیوام کې بیا کلی کې څومره دي خاموش غلي ناس دې په دې باندې او کله هغه روزي نیولې یو جمع روزي نیولې د خکار نه کړي دی بد کار نه کار نه کړي هغه یو شرمېږي چې روزي خپل دی روزه خور دی او بیا چې روزه در باندې نيسي په ټوله دنیا کې چې اختر ورځي نو دا شیطانان در باندې اختر په ورځ باندې شیطانان روزه نيسي بیا هغه طرف ته خبره لاړه شي الہ العالمین دې زموږ استاد دا پاک او خپل او زړه کې نصیب کړي دا د فتنې اډر خلک دي او ان شاء الله ولزیز چې تاسو کوی دا شیطانان نه پاسي ان شاء الله ولزیز میدان کې په طرف د کائنات اوس مری او درې چې دي جواب میدان نه خالی کیږي او الحمدلله دې په دې باندې خوشاليږي یو کې کوماشو کې ابو جی سے اپنے دنیا نه لاړو هغه زمون د دنیا سات د دنیا نه چلا دغه چې هغه سره د مساجد پرې وره او په دنیا کارونه کې کیږي الحمدلله به ورته مبارک سے رحمت الله تعالی علیه او رسول الله علیه السلام دا غلام باقی توغری ده او نه یو مولانا اسکر نه دی الحمدلله یو دیش جمعتونه یا وې جمعتونه الحمدلله ما ټول ورته دی شرا په هر جمعه کې ورته مفتی اسکر ناس دی الحمدلله سبحان الله ناس دی د دې چې ان شاء الله ولذیذ نسلونه پیدا کیږي زموږ یو مفتی سے بورته خیر یو ځای کې ولا دا سوچونه نه کې چې یاره کې موږ وګورو الحمدلله چې کوم ځای کې ګوري هغه ځای کې ورته زموږ یو برګر یو یار ولاړی او د دې اهل سنت والجماعت عقیده چې باغی صحابه کرام راغلي باغی تابعین راغلي باغی امام ابو حنیفه راغلي امام شافعی راغلي امام مالک امام احمد راغلي امام بخاری امام ترمذی راغلي ان شاء الله ولذیذ دا خادمان بل هغه عقیدې دا نسبت خدمت کوي چې د څو پوری په وجود کې ساوي ان شاء الله موږ هم کو او خپل یاران هم ان شاء الله ولې شان سره ولاړ ان شاء الله دا په دې دي دا ګروپونه چې څومره موجود دي ټول استاد زړی عقیدې والوي هغه دې لیفت کوي مکمل دي توخای چې موږ زړی عقیدې والا کسان یو موږ د خپل ژوندۍ تاسو ضرورت نشته خپل سایډ لرو او هغه تاسو ان شاء الله ولې تاسو